ګرانو دوستانو ښه راغلاست د مثلثات دویم درس ته. نن له خیره موږ د لومړي فصل چې اساسات د مثلثات دي دویم فصل له خیره شروع کوو، د دویم درس شروع کوو. لومړی درس خو موږ وویل د مثلثات تعریف، د مثلث تعریف، د مثلث ډولونه ټول شی موږ خلاص کړو. ان شاء الله تاسو به ټول لیدلی او هغه به لیدلی، کتابچو کوم ځان ته لیکلی، ښه هم تکرار کړی. اوس به آماده سي، ان شاء الله دویم درس به شروع کوو. صحیح ده. نن له خیره موږ تاسو چې شروع کوو، موږ د دویم درس کې څه وایو؟ نن موږ تاسو په دویم درس کې زاویه وایو. زاویه یا ورته څه وایي؟ انګل ورته وایي. انګل، زاویه. دوستانو زاویه یا انګل چې دا یو لاتینی کلمه ده او معنی چې ده؟ معنی کنج ده. معنی چې ده؟ معنی د کنج معنی ورکوي. ګوري دوستانو، یعنی تعریف سره کم کوو، وایي زاویه هغه شکل ته ویل کیږي، هغه شکل ته ویل کیږي چې د دوه نیم خط چې یو بل قطع کوي، دوه نیم خط. کله چې دوه نیم خط یو بل قطع کوي، کوم شکل چې دی د جوړې هغې ته چې وایي؟ زاویه وایي. مثلا دوستانو ګوري، مثلا فرض مثال دلته موږ فرض مثال یو دانه یو زوله رسمو د یوه زوله او دغه بله زوله ده په دې شکل باندې. دوی زولې موږ رسم کړلې، یا دوه نیم خط هم رسم کړي، یو نیم خط دا ده، بل نیم خط دا ده. دې دوه نیم خط یو بل چې کړل قطع کړي دي په دې ټکي کې. په دې ټکي چې یو بل قطع کړي، دغه شکل چې دلته جوړه شو دوستانو، دې ته څه وایي؟ دې ته زاویه وایي. دا شکل چې ده زاویه ده، دې ته زاویه وایي. او یا داسې هم دوستانو د ملګرو تعریفوی شو چې زاویه کوم شکل ته وایي؟ زاویه هغه شکل ته ویل کیږي چې د دوو شواګانو د تقاطع د اثر نه منځته راځي. یعنی شوا چشته وایي، شوا چشته وایي. ګورئ دوستان دلته اوس ګوره متوجه دلته وایم. ګوره مثلا موږ یو شکل لرو، دایره. دا شکل د څه شي ده؟ د دایرې شکل ده. دایره ځان ته یو مرکز لري، مرکز لري چې ان شاء الله دا خبرې په هندسه کې ټول ویل شوي دي، او پس ان شاء الله که کوم مهمې خبرې دلته لري هغه به هم درته ووایم. خو خبره دا ده چې د هندسې درس ده، اول د ټول مطالعه کیږي. دا د دایرې چې د مرکز ده. هغه کرښه چې د دایرې مرکز او محیط سره وصلوي یا یو بل سره ټینګوي، دلته یې وصلوي، دغه ته څه وایي؟ دغه ته شوا وایي. مثلا موږ دلته یو شوا رسمو، دغه زوله دغه مرکز ولو، محیط ته وصلو، دغسې یو شوا هم رسمه کړه. اوس کولی شو بل شوا هم رسمه کړو، مثلا دغه د بله شوا هم رسمه کړه چې دوه شواګانې کله رسم شي، دلته یو شکل جوړیږي، دغه شکل ته څه وایي؟ زاویه. نو زاویه داسې هم تعریفېږي چې زاویه هغه شکل ده چې د دوو شواګانو د تقاطع د اثر څه کېږي؟ منځته راځي. ښه دوستانو، تاسو خو زاویه تعریف باندې انشاءالله پوه شوئ. دوستانو موږ ویل چې زاویه دغه دوه کرښې، یعنی دوه نیم خطونه چې یو بل قطع کړي، هر نیم خط ته د زاویې څه وایي؟ زوله وایي. یعنی دغه د زاویې څه ده؟ زوله ده. دغه د زاویې څه ده؟ زوله ده. دغسې او هغه ټکي کې چې یو بل قطع کوي، دا چې دې ته څه وایي؟ د زاویې راس. دا د زاویې څه ده؟ راس ده. په دغه شکل یې موږ ښیو. ښه ګرانو ملګرو، اوس چې زاویې باندې پوه شو، صحیح ده، زاویې په تعریف باندې پوه شو، راځئ چې زاویه د زاویې ښودنې ته هم راشو. زاویه موږ په کومو علامو باندې څه رقم موږ ښودلی شو او چاته څه رقم بیانولی شو؟ په عمومي ډول په یاد وي چې موږ په هندسه کې، په مثلثات کې، په هر ځای کې زاویه په 5 طریقو باندې چې کولی شو؟ ښودلی شو. چې داسې لنډ درته اوس تشریح کوم. ګورئ دوستانو، مثلا موږ که فرض مثال یو زاویه ولرو، دغه د یو زاویه دوه نیم خطه دي، یو بل یې قطع کړي دي دغلته، چې مثلا دا خط ده، د دې مثلا مبدا ته څه وایو؟ او. دلته د دې انجام ته ای وایو او د دې انجام ته څه وایو؟ بي. دا یو زاویه دلته رسم شوې ده. دا زاویه دوستانو موږ په څو طریقو باندې ښودلی شو؟ په 5 طریقو باندې دا زاویه موږ ښودلی شو. چې هغه 5 طریقې کومې طریقې دي موږ دانه دانه تشریح کوو. لومړۍ طریقه ګرانو ملګرو کومه طریقه ده؟ لومړۍ طریقه ګرانو ملګرو دا طریقه ده چې موږ زاویه د څه شي په واسطه ښیو؟ د هغې د اضلاعو د حرفونو په واسطه باندې، د حروفونو په واسطه باندې. مثلا دغه حرفونه چې د ای ده، مثلا بي ده او دلته او ده، د دغه په واسطه باندې موږ زاویه ښیو. مثلا څه رقم کوو؟ وایي هر کله چې غواړئ چې د اضلاعو د حرفونو یا د انجامونو د حرفونو په واسطه باندې زاویه وښیئ، همیشه به کوشش کوئ چې د راس حرف باید مابین ته راشي، منځ کې باید قرار ونیسي. لکه څه رقم موږ وایو چې ای، د ای او، دا به نوم اخلي ای او، چې بي زاویه دغسې ده، د زاویې علامه ده، د سره داسې لیکو. یعنې دا داسې زاویه ده چې د دې راس څوک ده؟ او ده. یا فرض مثال د دې خوا نه که راځي، بیا به من دغه کار کوو چې بي او چې لیکو، ای په دې شکل باندې زاویه لیکو. یعنې همیشه به راس کوم چې کې لیکو؟ منځ کې لیکو. او هېڅکله به داسې غلطي نه کوو چې وایو چې ای بي او، په دې شکل به نه وایو. ولې؟ په دې چې دغه بي چې ده بیا داسې معنا ورکوي چې بي منځ کې راغلی، نو راس څوک ده؟ راس بي ده. دا علاوه یوه طریقه ده، په دې طریقه باندې موږ زاویه ښیو. دویمه طریقه ګرانو ملګرو، دویمه طریقه چې ده هغې په واسطه چې موږ زاویه ښیو، هغه څه ده؟ د راس د حرف په واسطه باندې. مثلا د دې زاویې حرف راس څه ده؟ راس حرف څه ده؟ او ده. موږ کولی شو راس هم د دې زاویې نوم څه کړي؟ د او زاویه. یعنې راس یې او ده، بس نوم یې خلاص شو، زاویې نوم موږ کېښودی شو چې او زاویه. بله طریقه یا بله خبره چې هغه ده، هغه چې موږ کېښودی شو، هغه د یوناني حروفونو په واسطه ده. یوناني حرفونه مثلا موږ وایو الفا ده، بیتا ده، ګاما ده، دغه حرفونه دي، نه تیتا او دا شیان.
د دې حرفونو په واسطه باندې هم موږ کولی شو زاویه نوم کیدو. مثلا د دې زاویې نوم زه څه وږدم الفا ورته وایم یا ورته بیتا وایم یا ورته ګاما وایم هر شی ورته ویلی شم. نو دلته دا زاویه څه شو؟ د الفا زاویه شو. په همدې شکل څلورمه طریقه چې ده هغه چې ده د عددونو په واسطه ده. د عددونو په واسطه ده. مثلا د دغه زاویې نوم زه یو عدد ږدم. مثلا ورته وایم دا د چی زاویه ده؟ لومړۍ زاویه دغسې یو لیکم په سر زاویه ورکوم علامې زاویه ورکوم دا زاویه معنی ورکوي. همیشه د عددونو نه ګرانو ملګرو په یاد مي هغه وخت کې استفاده کوو یا ترې کار اخلو کله چې زاویو شمیر ډیر وي. مثلا فرض مثال یو چیرته یو شکل دغسې راکړل شوی وي چې دوه موازي کرښې ولرو او یو کرښه راشي دې دو قطع کړي. دلته موږ ګورو چې اته دانې زاویې جوړې چې دغه یوه زاویه دا ده، یو زاویه دا، درې مثلا دغه زاویه دغه زاویه دغه زاویې دي چې دغه اته دانې زاویې دلته جوړې شوي دي. اوس موږ کوو زاویه الفا ورته وایو، بیتا وایو، ګاما وایو، نو حرفونه خلاصیږي. صحیح ده؟ نو موږ دلته ډېر ساده شکل انده کوو چې عددونه استفاده کوو. مثلا ورته وایو چې لومړۍ زاویه، دویمه زاویه، درېمه زاویه، څلورمه زاویه، پنځمه، شپږمه، اوومه او اتمه زاویه. په دې شکل باندې په دې شکل نمودو. او بله طریقه پنځمه طریقه ګرانو ملګرو دا ده چې لږه معموله ده، ډېر نه استفاده کوي، ښه ده چې ځان پرې پوه کوي. دا طریقه داسې چې د دې اضلاعو یا نیم خطونو د اتحاد مثلا د دې طول اتحاد ورکړي دې ته چې معنا د زاویې ورکړي. مثلا داسې معنا ورکړي چې دا موږ وایو چې دا کرښې دې کرښې یعنې د او ای کرښې اتحاد کړی ده د کومې کرښې سره؟ د او بي کرښې سره. نو کله چې دوه کرښې یو بل سره اتحاد وکړي چې جوړوي هغه شکل زاویه ده. په دې طریقه باندې موږ زاویه چې کولی شو ښودلی شو. ښه ګرانو ملګرو اوس خو د زاویې په ښودنه باندې پوه شوئ. په مثلثات کې چې دا زاویې دوې زولې لري یعنې داسې وایو داسې هدف همدا ده چې مثلا کله موږ یو زاویه رسموو دلته مثلا یو زاویه رسموو دغه د یوه زوله ده او دغه کرښه یې بله زوله ده. دغسې په دې شکل دغه زولې هر کم ځانته یو نوم لري خاص نوم. مثلا تنها زوله نه ده. دغه زولې ته فرض مثال نوم ورکوو اوله زوله ورته وایو او یا ورته چې وایي ساکنه زوله ورته وایي. کومه زوله ورته وایي؟ ساکنه زوله، ولاړه زوله. یعنې دا هلته ولاړه ده او دغه علامه چې موږ کله داسې ورکوو په دې معنی دا زوله ولاړه ده او هغه زوله چې ده متحرکه ده، په حرکت کې ده یا حرکت لرونکې زوله ده. نو دې ته چې وایو دویمه دویمه چې زوله یا ورته چې وایو متحرکه زوله ورته وایو. په دې شکل باندې یعنی دا زوله متحرکه ده او دا زوله چې ده ولاړه ده ساکنه ده. چې دا مهمه نه ده کومه زوله ته ساکنه وایو کومې ته متحرکه وایو. هېڅ مشکل نه. مثلا دې ته ساکنه وایو دې ته متحرکه وایو، هېڅ خبره نشته ده. یعنې یوه خبره راځي هماغه زاویه کېږي. چې نظر د همدغه د زاویې د دوران له مخې زاویه په څو ډوله ده؟ په دوه ډوله ده. چې دلته لیکو زاویه د دوران له مخې. دوران له مخې په یاد مي ګرانو ملګرو زاویه په دوه ډوله ده. یو هغه زاویه ده چې هغې ته چې وایي مثبته زاویه او یو زاویې ته چې وایي منفي زاویه ورته وایي. وایي کله چې یو زاویه مثبته زاویه تعریفو کله چې یو زاویه د ساعت د عقربې مخالفه دوران وکړي یعنی ساعت خو په دې شکل مثلا ساعت وي په دې شکل باندې دوران کې مثلا دا ساعت د عقربې په دې شکل دوران کې په دې شکل باندې کله چې یو زاویه په دې شکل برعکس دې دوران وکړي دې ته چې مثبته زاویه مثلا سره رقم دلته وایي مثلا د یوه زوله ده دا د زاویې یوه زوله ده او دغه چې ده دویمه زوله ده دلته د دویمه زوله ده چې دلته اوس موږ چې کوو دغلته مثلا یو زاویه رسمو په دې شکل باندې یعنی دا داسې معنی ورکوي د ساکنه زوله ده د متحرکه زوله ده او زاویه هم سره رقم حرکت کړی ده مخالف ده ساعت د عقربې چې دا زاویه چې ده مثبته زاویه ده او منفي زاویه هغې ته وایي چې د ساعت مطابق دوران وکړي څه رقم چې عقربې دوران کوي مثلا څه رقم یعنې په دې شکل د یوه زوله ده د بله زوله ده موږ پوهېږو چې ساعت په دې شکل دوران نو دا زاویه په دې شکل دوران کوي نو دا زاویه چې راځي ګرانو ملګرو منفي زاویه راځي. یعنی که چیرته فرض مثال ولیکل شي مثبت 10 درجې موږ پوهېږو چې دا د ساعت مخالف دوران کوي او کله چیرته ولیکي منفي 45 درجې منفي ده نو همجهت دوران کوي. ښه ګرانو ملګرو اوس په دې خبرو چې پوه شو راځو چې وایو یو خبره بلته ولیکو یو نوټ به ولیکو نوټ یعنې یو خبره ده چې په یاد مې وي چې د زاویې د اندازهګیرۍ د زاویې د اندازهګیرۍ آله عبارت ده له نقالې څخه
زاویه د کومې آلې په واسطه باندې اندازه کیږي ګرانو ملګرو د نقالې په واسطه. یو آله لرو د نقالې چې په کار کې موجود ده او هغې ته چې وایي هغې ته نقاله وایي. نقاله دغسې یو نیم دایروي شکل ده، نیم دایره شکل ده. په دغه شکل باندې چې ټول انشاءالله ورسره بلد هستئ. دغه شکل ته چې وایي نقاله چې دی مرکز ده. مثلا دغه شمیرې چې ووهل شوي دي پکې مثلا دا 0 ده، دلته دا 1 ده، دا 2 ده، دا 3 ده، همدغسې راغلی دلته فرض مثال 90 ده، بیا همداسې دا تلی دلته څو ده، د 180 ده چې نیم دایره ده. او همداسې دې خوا نه هم شروع ده فرض مثال دا 0 ده، دا 1 ده، مثلا دا 2 دا 3 همدغسې نقطه نقطه دلته بیا 90 ده، دلته راځي دا څو ده، دلته څو ده 180. چې د دغه آلې په واسطه باندې موږ دقیق کوی شو زاویه رسمه کوو. خو موږ هر دفعه بیا د دې آلې نه استفاده نه کوو، موږ یو کیفي خبره کوو. ولې چې د لاس کار ده او اتپن غلطېږي نو نقالې او د شی نه استفاده نه کوو. نو تاسو انشاءالله متوجه اوسئ. خو زاویه هم چې کله اندازه کول د چی په واسطه اندازه کوو؟ د نقالې په واسطه یې اندازه کوو. مثلا زاویه څه رقم اندازه کوو دوستانو؟ څه رقم رسموو؟ مثلا څه رقم کوو؟ ډېر ساده یو خطکش په واسطه یوه کرښه داسې باسو، د یوه کرښه شوه، د مثلا ساکنه زوله شوه و دلته دغه د دې انجام باندې راوړو نقاله د دې دغه انجام د دې فرض مثال د نقالې مرکز د دې زاویې د یا د دې کرښې په انجام یې دلته ږدو. دا هم چې دلته کېښوده دا فرض مثال نقاله دلته هم کېښوده. اوس مثلا کومه زاویه په کار ده؟ مثلا 80 درجې زاویه په کار ده. 80 درجې رسمو که نه؟ نو 80 درجې چې رسموي دغلته شمېرې که دې شمېرو که به 80 وګورئ. مثلا 80 دغلته لیکلي، دغلته چې لیکلي دغلته به یو ټکی کېدی، یو ټکی نه دا به معلوم کړي چې 80 دغلته ده. دا چې معلوم شو نقاله به د دې نه څه کوي، خطکش به کېدی، دا دوه کرښې به یو بل سره چې کوي وصل کوي. دا چې کله یو بل سره وصل یې کړلې او جهت مثلا دغسې راغله، دا زاویه عبارت د مثبت 100 درجې څخه 80 درجو څخه او دا زاویه موږ چک کړه په دقیق ډول رسمه کړله. ښه ګرانو ملګرو په دې باندې خو پوه شو چې زاویه د چی په واسطه باندې اندازه کېږي؟ د نقالې په واسطه اندازه کېږي. اوس دوستانو په یاد مې وي چې هندسه او مثلثات د زاویې له مخې یو بل سره توپیر لري. هندسات هغه ډیر فرقونه لري. نظر مثلا هندسه یو علم ده او مثلثات بیل علم ده، دلته یو شی بس کوي هلته بیل شی بس کوي، خو د زاویې د لحاظ هم فرق کوي. په یاد مې دوستانو چې څو فرقونه همدا درته وایم، دغه فرقونه په یاد انشاءالله کوم ځای کې چې سوالونه درته راځي همدا جوابونه چې ورکړي انشاءالله هغه مشکل هم ورسره حلیږي. همدغه به بیان کوو انشاءالله. که نور مشکلات هم تاسو یعنی مشکل لرودو بیا کتابونه مطالعه کړئ انشاءالله ټول درته وایم. نو تاسو بیا همغلته ځان نه جوړوئ شي مثلا مثلثات چې څومره مخ ته ځي فرقو باندې نور هم پوهېږئ. یو فرق دا ده چې د هندسې او د مثلثاتو د زاویې د له مخې دا ده چې په هندسې کې زاویه جهت نه لري. یعنی په هندسه کې موږ جهت نه تعینو، جهت فرض مثال د ساعت مطابق ده که د ساعت مخالف ده. اما په مثلثاتو کې موږ زاویه چې لري جهت لري، جهت مثبت جهت هم لري، منفي جهت هم لري. صحیح ده؟ یعنی موږ داسې یعنی اول فرق دا شو. دویم فرق مثلا داسې وایي چې په هندسه کې زاویه مثبت او منفي نه ده، فقط مثبت زاویه ده هندسه کې. اما مثلثاتو کې زاویه چې ده هم مثبت ده هم چې ده منفي ده، هم زاویه مثبت راتلی شي هم منفي راتلی شي. دریمه خبره، دریم فرق چې د هندسې او د مثلثاتو په زاویه کې ده، هغه فرق دا ده چې د هندسي زاویه چې ده د 0 نه تر 360 درجو پورې کېدای شي. یعنی زاویه چې څومره غټه شي د 360 نه غټېږي. اما په مثلثات کې یو زاویه هر څومره چې وغواړو موږ نه رسمولی شو. مثلا موږ که زاویه رسمه کوو چې 360 نه غټه هم کوی شو، مثلا ووایو چې منفي 400 درجې، منفي 800 درجې، منفي 10,000 درجې، مثبت 12,000 درجې، مثبت 20,000 درجې، مثبت 1 میلیارډ درجې، هر څومره چې وغواړو فرض مثال د یعنی یو زاویه اندازه یې کېدای شي. صحیح ده؟ دی فرقونه دي. مثلا څلورم فرق داسې وایو چې د زاویه مثلا په هندسه کې زاویه چې ده یو سکالري کمیت ده. سکالري کمیت مثلا که فیزیک هم زه سکالري کمیت دې ته وایي چې فقط مقدار مهمه ده، مقدار مهمه ده، جهت مهمه نه ده چې مثبت ده منفي، فقط مقدار وایي چې څو ده. نو هندسه کې زاویه چې ده سکالري کمیت ده. او په مثلثاتو کې چې ده زاویه څه رقم یو کمیت ده؟ یو وکتوري کمیت ده. وکتوري په دې معنی چې هم جهت به وایي هم به مقدار وایي. مثلا وایي چې 10 بیا وایي چې مثبت 10 یا منفي 10. دا مو ورته بیانوي. او بله خبره دا ده چې هندسه کې یعنی هندسي زاویه چې د هندسي زاویه چې د مثلثاتو زاویه او برخه ده. ولې چې مثلثاتو کې زاویه ډیره زیاته ده او په هندسه کې زاویه چې ده کمه ده. یعنی د فرقونه دي. بل خبره دا ده چې د ګران ملګرو چې ځان پوی کو هر کمیت لپاره واحدونه دي. منګه په حساب کې دا خبره کړې ده چې واحد چې شته وي، واحد هغه پدیده ده چې موږ ته کمیت معلومه. یعنی موږ د هغې د مخې کمیت ګورو. مثلا که یو چېرته متر راغلی موږ پوهېږو طول ده، طول موږ ته راښیي. یا فرض مثال چېرته کیلوګرام راغلی موږ وایي کتله موږ ته ښیي. او که چېرته ثانیه او هاور او فرض مثال قرن او دا شیان شي موږ وایي وخت موږ ته ښیي. صحیح ده که نه؟ هر واحد موږ ته یو کمیت راښیي. نو دغه زاویه چې د ځان ته واحدات لري، موږ زاویه په چی شي اندازه کوو؟ مثلا یو چېرته زاویه راځي په چی شي په متر اندازه کوو، په کیلوګرام اندازه کوو، ګرام اندازه کوو، مثلا په سانتي متر اندازه، په ملي متر، په چی شي اندازه کوو. صحیح ده؟ نو دغه واحد زاویه هم ځان ته چی لري؟ واحدات لري. دغه واحدات به موږ به ځان پیچې کو پوي د زاویې سیستمونه
زاویې سیستمونه په عمومي ډول د زاویې لپاره منګه په مکتب کتاب کې مثلا سم کتاب کې چې د زاویې واحدات بیان کړي دي یا سیستمونه بیان کړي څو دانې دي 3 دانې دي او بعضی کتابونه مثلا 15 سیستم ورته وایي هغه مشکل نه لري هغه باندې ان شاء الله وغږیږو مشکل نه ده خو هغه مهمه نه ده مثلا کانکور کې نه راځي او دومره کارآمد سیستم هم نه ده چې مثلا ډیر زموږ په کار راشي او دغه 3 سیستمونه مثلا په کانکور کې ډیر راځي د لپاره د زاویې سیستمونه په میډو په 100 ډول دي په 3 ډول دي یو تکم ته یو سیستم ته چوي د درجې سیستم چې ورته وایي ګران ملګرو د درجې سیستم ورته وایي د درجې سیستم ورته وایو یا ورته کوم سیستم وایو شستی سیستم یا د شپېتو سیستم شستی سیستم یا د شپېتو سیستم او دویم یعنی دا سیستم یعنی دې سیستم کې موږ د درجې په اساس باندې غږیږو درجې په اساس زاویه اندازه کوو چې مثلا زاویه موږ مخکې ولې 10 درجې 40 درجې په دې شکل باندې دویم سیستم چې ګران ملګرو موږ دلته وایو د چی سیستم د ګراد سیستم د ګراد سیستم ورته وایو د ګراد سیستم یا سلیس سیستم یا سدي سیستم ورته وایي سلیس سیستم یا سدي سیستم چې د سلو په اساس باندې چې دا ولاړ ده او مختزي یعنی دا واحدات دي او دریم سیستم چې دا کم دا ګران ملګرو د رادیان سیستم د رادیان سیستم یا ورته چې وایو ګران ملګرو دایروي سیستم چې ورته وایو دایروي سیستم یعنی دغه سیستمو 3 سیستمو په واسطه باندې موږ او تاسو چې اندازه کوو زاویه اندازه کوو مثلا موږ به وایو چې درجې مثلا به وایو 0 یو زاویه د 0 درجې یا که د ګراد د نظر غږیږو چې وایي 50 ګراده د رادیان د جنس غږیږو مثلا 3 رادیان 15 رادیان او شپږ پای رادیان دغه په دې شکلو باندې غږیږو چې مثلا دلته یې زاویه مثلا کو چیرته یو خبره سانتي متر کې راشي موږ پیګو زاویه نه ده اما کله چې دغه واحدات موږ ته راشي مثلا درجه راشي ګراد راشي رادیان راشي دا چې دا زاویه ده او زاویه بیانوي چې هر سیستم ډیر مهم هم ده او په کانکور کې خډیر سوال راغلي مکتب کتاب خو تشریح کړه نو موږ هم راشو اول د سیستمونه مثلا د درجې سیستم مکمل تشریح کو ټول سوالونه ساده مشکل مثلا متوسط ټول سوالونه به درتل کما چې نوري چیرته مثلا کتابو کې مشکلونه لري دا برتل کم بیا براشو مثلا ګراد مکمل او رادیان به ان شاء الله دا دوه بعد دینه مثلا د کتاب کې تاسو مشکل پیدا کوي او نه په کانکور کې مشکل پیدا کوي یعنی ان شاء الله موږ دې ته متوجي یو چې فرض مثال دغه لیکچرونه چې موږ دغه یعنی فرض مثال دوامدار مثلا اول نه دویم دریم څلور موږ تعقیب کو ان شاء الله خواده در کوم چې تاسو په کور کې کېنئ تاسو د مثلثات زده کوئ انداس نور مضامین چې تاسو ویډیوګانې در سره دي مثلا د فزیک د کیمیا مثلا د هندسه یا فرض مثال د بیولوژي د ټول ویډیوګانې چې در سره دا مکمل در سره وګورئ تاسو نور چیرته نه بندېږي واده در کوم چې نور نه بندېږي مقصد صحیح ورته کېنئ لکه سم کې چې سنه سره کوم استاد ناست یاستئ یا په صنفو کې سره کوم ناست یاستئ هماغسې مثلا توجه کوئ هر شی لیکئ دلته هماغسې ټول ځان سره لیکئ بیا هماغه ځان سره تکراروئ ډېر په ساده ژبه هغه به زده کوئ ان شاء الله نور هم د یاده نه ځي صحیح ده دغسې دا زده کېږي نو موږ هم راځو اول کوم سیستم ګران ملګرو تشریح کوو درجې سیستم دا به مکمل خلاص کړو بیا به لاړ شو ګراد ته او هغې ته نو موږ